نو ته فکر وکړه د مسجد یو خښته لري دا یو خښته او د یو خښتې مطابق سبحان الله تا ته به وړوکی شی ښکاره کېږي لیکن دلته څوک مونځ کوي تلاوت کوي هر څه چې کېږي ته پکې اجر اخلي قبر کې پروت یې ثواب راځي خبر نه کوم طرف را روان دی اصلا دا یو خښته ده شی وړوکی دی لیکن کمال یې غټ دی خو هدف دا دی چې ته ویب سایټ ته لاړ شم دا اوس زموږ اکاونټ نمبر په سکرین کې وګوره یو وړوکی مقدار ورکه ستا وړوکی چین یو غټ چینجز په افغانستان کې راوستی شي دا منطقه کوم ځای دی کاکا دا کتب خیل په نامو باندې لري کتب خیل دا عمومي سرک دی د کابل او د لوګر لویه لاره چې کوم پکتیا او خوست همداسې نور ولایتونو ته هم تللې ده په دغه ځای کې قمر بنسټ یو مسجد جوړوي نه فقط چې د کلي خلک به ترې مستفید کېږي بلکې دغه سرک کې خلک به هم انشاءالله د مسجد ته راځي او خپل عبادت به کوي ځکه دا لازم دی متاسفانه په دې سرک باندې مساجد بیخي ډېر کم دي موږ پلان لرو چې حتی خوست پورې همداسې لاندې مختلف مساجد جوړ کړو په لاره باندې څوک پرې موټر ودرېږي او خپل خلک لمونځونه وکړي لیکن دلته صرف موضوع د مانځه نه ده دلته چې مسجد جوړ شي او موټر ودرېږي خواته یو دوکان جوړېږي خواته یو سپروشي جوړېږي څوک به اوبه خرڅوي نو د کلیوالو اقتصاد دپاره هم ګټه رسېږي نو الله ټول هغه دوستانو ته اجر ورکړي الله یې ترېنه قبول کړي چې په دغه شی پروژو کې قمر بنسټ سره مرسته کوي او دا به زه واضح ووایم دا هغه ورونه دي چې موږ سره هره میاشت په هیلپرز کلب کې موږ سره کومک کوي کوم چې یو وړوکی مقدار 15 شل وي او موږ ته هره میاشت اټومیټیک کټ کوو بیرته به رابدل کې راپور ورکوي تاسو اوس داسې بنیادي پروژې مخکې وړئ ځکه موږ پوهېږو چې راتلونکي میاشت موږ څومره پیسې راځي بیا همدغه شی وعدې موږ خپل ورونو ته ورکولی شو تاسو موږ دغه کارونه کولی شو ځکه قمر بنسټ همیشه دپاره په هغه پروژو باندې کار کوي کوم چې دوامداره دي کوم چې د خلکو ژوند بل دی کوم چې دا ملک جوړوي کوم چې مسلمان په خپل پښو باندې دروي بدون د شک موږ داسې نور پروژې هم لرو چې خوراکي مواد دي لیکن سریرش پروژې زموږ مکمل داسې چې څنګه افغانستان په پښو باندې ودرو په همدې بنیاد باندې زه غواړم تاسو ټول د هیلپرز کلب ته لاړ شئ او هلته خپل ځان ثبت کوئ او څه چې مو وس کېږي هره میاشت ځان ته ورکړئ ډایرکټ ډیبټ ثبت کوئ انشاءالله تاسو دغه ځای مو ګور ښکاره کړمه راشئ دا وګوره دا عمومي سرک دی دا عمومي سرک دی دا هر طرف عمومي سرکونه دي راځئ دا وګورئ ښایسته ځای دی انشاءالله به مطمئن یم دې مسجد سره سره به نور پروګرامونه هم جوړېږي او غریب سړي ته به پکې دوکان هم جوړ کړو تر څو پورې خلکو اقتصاد هم جوړ شي